بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته په خوب کې ځان لوڅ لیدلو تعبیر کوم. چې کله انسان خوب کې وګوري چې ځان لوڅ وي د ټولو په مخ کې یا جدا یوازې ځان سره، نو دا څه تعبیر لري؟ په عمومي توګه چې کله انسان دا خوب وګوري، نو دا په نفسیاتي ډار او ویره باندې تعبیر کیږي، او په دې باندې تعبیر کیږي چې دا انسان خواهش پرست ده، لکه د خپل اندامونو ته ډېر زیات د خپل ځان ته ډېر زیات مغرور ده، او په دې باندې تعبیر کیږي چې داسې کارونه کوي چې کیدای شي وروسته پښیمانه شي، لکه دا لوڅتوب هم څه ده، ځان لوڅول. نو دا که اول فکر سړی وي یا داسې ناڅاپه وکتلی شي، نو بیا وروسته سړی ډېر زیات پښیمانه وي. نو دغسې په عام حالاتو کې ډار، ویره او خواهش پرستي او په خپل ځان ډېر مغرور کېدل او داسې کارونه کول چې هغه پښیمانتیا راولي، په دې باندې تعبیر کیږي. او چې کله بیا ته خوب ګورې چې یوازې یې او لوڅ یې، په یوازې ځان او ته ځان لوڅ ګورې، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي که څه ته غمونه یا ویره تشویش لرې، هغه انشاءالله رفع کېږي. یعنې کوم شی ستا باندې ډېر بوج او بار او تکلیف ده، هغه شیان انشاءالله رفع کېږي، ته ارامه کېږي او فکرونه دې ارامه کېږي. او چې کله یو بندي انسان څوک جیل کې وي، محبوس وي، حبس کې وي، بندي وي، هغه په خوب کې وګوري ځان لوڅ، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې دا یې ازادېږي. یعنې دغه د ازادېدو باندې تعبیر کېږي چې هغه ازادېږي، دا مشکل یې حل کېږي. بیا چې کله د ټولو په مخ کې ځان لوڅ وګوري یو انسان، نو دا شرمېدلو باندې تعبیر کېږي چې دا به یو کار کې به شرمېږي، افشا کېدلو باندې، رازونه افشا کېدل باندې تعبیر کېږي. په دې باندې تعبیر کېږي چې یو ګناه کېدی ده او هغه ګناه دی کوي، یو فکر کوي چې دې باندې څوک خبر نه ده، خو ټول پرې خبر دي او ټول پوهېږي، ټول پرې خبر دي او ټول پوهېږي چې دی دا ګناه کوي. چې د خوب کې وګورې چې ته جامې دې په ځان وي، خو ته داسې احساس کوې چې ته لوڅ یې او ځان ډېر پټوې راپټوې، مرګ باندې تعبیر کېږي. خطرناک خوب ده، مریضي ولري یا څه مریضي کیدای شي ولري، دغه په وجه باندې کیدای شي دی وفات شي. په هغه حالت کې چې کله دی جامې په ځان ده خو لوڅ ځان احساسوي او ډار ورسره ده، ویره ده او فکر کوي چې زه لوڅ یم، نو دا په هماغه کفن باندې تعبیر کېږي، دا کفن ته تعبیر کېږي چې دی کیدای شي وفات شي. او بل دا حالت یې چې کله ته په خوب کې ګورې چې د بل چا جامې د ځان نه وباسې، هغه یو چا جامې د ځان نه وباسې، که هر څوک وي، نو دا په قرضداره کېدلو باندې تعبیر کېږي چې ډېر خلکو نه ډېر زیات مالونه اخلي، حتی ډېر زیات مالونه اخلي او ته قرضداره کېږي، او که قرضدار نه یې مالي مشکلاتو سره مخ کېږي، دغه باندې تعبیر کېږي. یو پیغله چې کله خوب کې وګوري، هغه ځان لوڅ په خوب کې وګوري، نو دا د خاوند لټولو باندې تعبیر کېږي چې دی خاوند دوی کوشش کوي چې یو ښه خلک انتخاب کړي، یو کسه ډېر خلک ورته راځي او دوی ښځه انتخابوي او ښه خاوند انشاءالله ورته نصیب کوي الله تعالی، مالدار خاوند او عزت والا. او چې کله بیا د ټولو په مخ کې ځان وګوري، دا پیغله خپل ځان په خوب کې لوڅ وګوري د ټولو په مخ کې، دا په غلط کارونو باندې تعبیر کېږي چې دا پیغله دا غلط کارونو کې لګیا ده او دا شرمېږي او ښکاره کېږي. نو ښه دا ده چې دې غلط کارونو نه دا یې منع شي، بند کړي. مریض چې کله دا په خوب کې وګوري دی لوڅ ده، خو په دې شرط چې دی یوازې ده او لوڅ ده، نو دا په شفا باندې تعبیر کېږي. او که د ټولو په مخ کې وي ځان لوڅ وګوري، نو دا په مرګ باندې بیا تعبیر کېږي. چې کله ملګری بل ملګری څوک په خوب کې وګوري، یا ښځه خپل خاوند یا خاوند خپله ښځه، یا مور خپل لور یا لور خپل مور، یا زوی خپل مور یا پلار خپل زوی، زوی خپل پلار، یا دوه شریکان یو بل خوب کې لوڅ وګوري، دا بیا ښه تعبیر لري. په دې باندې تعبیر کېږي چې یو بل ته حقیقتونه یې د دوی معلومیږي، لکه دا تکلف کله کله په ژوند کې وي، دوه کسان پلار او زوی، یا زوی او مور، یا مور او لور، یا خاوند او ښځه، یا ملګري یا شریکان، دوی په منځ کې لږ تکلف د یو بل په رازونو، د یو بل په اهدافو، د یو بل په هغه زړه خبرو باندې نه پوهېږي، اکثرا ګماني بدګماني پیدا کېږي، شکونه پیدا کېږي. نو چې کله خوب یولي چې هغه یې لوڅ په خوب کې ولیدل، معنا دا چې دغه حقیقت ښکاره کېږي، دغه حقیقت ښکاره کېږي. اکثر وخت دا بیا ښه تعبیر لري، معنا دا چې دغه حقیقت راته ښکاره کېږي، هغه شک دې رفع کېږي، کوم منځ کې چې کوم تکلف د هغه رفع کېږي، او چې کوم حالت همداسې یو بل نشي درک کولی، یو مسله باندې نشي جوړېدی، هغه مشکل انشاءالله رفع کېږي. دا بیا ښه تعبیر لري. نو دا و د لوڅ یا بربند ځان لیدل خوب کې، چې ما تاسو ته د یو څو مهم حالتونه بیان کړه. نور ډېر مختلف حالتونه لري او د هر چا مطابق، د هر چا د حالت مطابق دا بیا تعبیر کېږي. په همدې رابطه باندې یو خوب هم ده، د بېګاه مې خوب لیدو چې لوڅ یم، یعنې پوره لوڅ نه یم، لنګ مې وهلي وي او کمیس مې پر ځان وي، نور ډېر کسان هم راسره وي،
د هغو کالي سم وي او یو کس زما دا لونګ ټوټه راواخلي او هغه کس پکې کور ته یو یا دوه الوګان ولېږي، زه ورته وایم چې دا دې څه وکړل، لونګ مې راکړه، هغه یې رانه کړي. بس په دې کې مې د یو اوښه وي او اوښه د پلار وي، د خور غاړه وي، دوی راته پلان جوړ کړی وي چې د مرګ، خو کله چې زه پوهه شم نو یو دم په هوا شم او اوښې مې هم د سر نه نیولې وي او په هوا کې او د اوښې پلار یې لاندې غږونه کوي چې دا پرېږده دا زوی مې بس. چې کله بېرته ځمکې ته ښکته شوم نو د دواړو سره مې سخت جنګ شروع کړو، دواړه مې مړه کړل، په خوا کې مې ټوټه ټوټه کړ، وا مې چاوه. نو دا په خوب کې څه تا کتلی ده، ځان دې لوڅ کتلی، مکمل لوڅ نه یې خو لږ لوڅ یې، نو دا په رازونو افشا کېدلو باندې تعبیر کېږي چې ستا رازونه افشا کېږي، ته خپل رازونه افشا کوې، ته د خپل د ژوند هغه قصې او د ژوند هغه نعمتونه او مال او تجارت د شیان قصې هر چا ته کوې، په هر چا باندې اعتبار کوې او په دې باره کې ته هر چا سره غږېږي او هر چا ته معلومات ورکوې او په هر چا اعتبار کوې، نو دا کار دې ښه نه ده. یعنې په دې معنا دا ده چې ته کېدای شي دغه خپلوان دې هم تا ته څه مشکل پیدا کړي، جوړ کړي، چې کله ته ډېر خپل ځان صفت کوې، د خپل د نعمتونو عکسونه، تصویرونه فیسبوک او هر شي ته اچوې او ته خپل د تجارتونو او د خپل د ګټې او د هر شي قصې کوې، هر چا ته د لاف وهې، یعنې دا زموږ افغانانو کې دا مشکل ده او ځان کوشش کوي چې په نور باندې بره وښیې، نو کېدای شي دې سره څه مشکلات تا ته پیدا شي او ته بدګماني او شکونه دا شیان درته پیدا شي او بیا په دې سره تا ته څه مشکلات پیدا شي. نو ښه خبره دا ده لکه په دې خوب کې ته وایې چې اول ته لوڅ نه یې پوره، خو بیا لونګ دې وي او هغه کس درنه دا لونګ واخلي، نو معنا دا چې خپل مال او دا شیان چې ډېر زیات ښکاره کېږي، خلک تمه پیدا کېږي، خلک چې تمه پیدا کړي تر دې حده پورې تا پسې کېږي چې تا نه یو شی وشکوي او تا پسې کېږي او تا ته بیا کېدای شي داسې تکلیف هم ورسېږي چې ستا هغه اصلي مال هم لاړ شي، ستا ټول سرمایه بند شي او بیا وروسته ته کوشش کوې چې د هغو نه ځان خلاص کړې او ځان خلاصوې د دعاګانو د مور د دعا په وجه به یا د خپل نیکو اعمالو په وجه باندې کېدای شي ته یو څه ځان خلاص کړې، دا پسې به هوا کېږي، نو معنا دا چې الله تعالی یو کومک یا د نیکو اعمالو په سبب باندې تا الله تعالی ساتنه کوي، خو بیا هم ته شکي کېږي او شکونه درته پیدا کېږي، مشکلات درته پېښېږي، نو ښه خبره دا ده چې د خپل رازونو حال هر چا ته ونه وایې، د خپل د تجارت او کاروبار قصې هر چا ته ونه کړې او د خپل عکسونه دا فیسبوک کې وانه شوي. اکثر خلک دا عادت لري د خپل خوراکونو تصویرونه اچوي. خوراک څه شی ده؟ دا یو حیواني صفت ده د انسان چې د دې بیا خوریم او بیا تصویر یې فیسبوک کې اچوي، یو بل مسلمان یې نشي خوړی، نو دا ښه خبره نه ده. ځینې خلک دي چې هغوی ډېر داسې کچه‌توب لري چې د خپل د خوراکونو عکسونه اچوي، د خپل خوراکونو د عیشونو، دا مناسب کارونه نه دي، دا د هېڅ یو اصیل انسان دا کار نه کوي، نو که کوي نو دغه مشکلات ورسره پېښېدی شي، والله تعالی اعلم. وایي خوب مې لیدو چې یو زه یم او بل مې د تره زوی وي، په دې کې یو تور شکل انسان راشي او کوتک ورسره وي او د تره زوی مې پرې ووهي او د تره زوی مې چغې وهي یا یعقوب وایي چې یعقوب علیه السلام او بل پیغمبر نوم یادوي، اوس رانه هېر دی، بیا دغه تور شکله انسان ما ته راشي، ما هم راګیر کړي، زه هم دغه ناره وهم چې یعقوب علیه السلام پیغمبر وایي نوم رانه هېر وي. نو دا خوب څه ده؟ په دې باندې تعبیر کېږي چې ته کله د خپل د تره زوی سره ولاړ یې او څوک راځي هغه وهي په خوب کې، ته دغه طرفداري نه کوې، ته سیل کوې، نو معنا دا چې ته خپل تربورتوب کوې، ته خوشحاله کېږي چې یو خپلوانو ته دې د تربور ته دې ته تکلیف ورسېږي، ضرر ورسېږي، پښتنو کې دا تکلیف دا مشکل شته، حتی تعویضونه پرې کوي او سحر پرې کوي، مشکلات جوړوي خپلوانو ته، ښځې ده زړې ښځې ده اکثر دا کار کوي، خو د دې اخره نتیجه بیا دا ده چې دا خپل انسان خپله په یو شر کې واقع کېږي. لکه ته وایې چې د تره زوی مې ووهي او بیا ما پسې راسي او داسې دغه د پیغمبر د یعقوب علیه السلام نوم اخلي. یعقوب علیه السلام څوک و؟ هغه پیغمبر و چې یوسف علیه السلام یې زوی و او د زامنو په منځ کې دا تربورتوب و، د مورګانو نه جدا ول او دوی په خپل د هغه بدنیتي او د بخل او حسد کولو په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتو سره مخ شول او شرمندګي ورته پیدا شو. نو ښه خبره دا ده چې ته تربورتوب ونه کړې او هېڅوک باید دا تربورتوب ونه کړي، هر انسان ته خیر موږ وغواړو، د هېڅ چا باید شر ونه غواړو، دا شر که بل چا ته غواړو، دا غوسه او دا کینه چې بل چا سره کوو دا په حقیقت کې خپل ځان سره کوو، خپل ځان ځوروو ورپې او دا کېدای شي بېرته موږ ته راوګرځي. نو دا یعقوب علیه السلام ته تا غږ کړی دی او دا تره زوی دی، نو معنا دا چې هماغه مشکل په هغو کې پیدا شو، دا د وروڼو په منځ کې او دلته هم تاسو په منځ کې هم کېدای شي دغه مسایل وي، د تربورتوب دا مسایل، نو دغه مسایل وي، دا مسایل پرېږده، دې کې د خیر نشته، چا سره چې وسه دې کېږي خیر ورسوه، چا سره بخیلي مه کوه، حسد مه کوه، کینه مه کوه
او هر چاته خیر وغواړه، کوشش مه کوه د هېچ چا کار خراب کړي، کوشش وکړه چې هر څومره خیر دې رسېږي خلکو ته خیر ورسېږي. دې کې درته خیر د خوب نه ښکاري که څه مشکل تاته پېښېږي نو په همدې وجه پېښېږي چې ته نورو پیسه کې بدنیتي وکړي، نو که نورو پیسه کې ښه نیت ولرې انشاءالله تاته هېڅ مشکل نه پیدا کېږي. که کوم خطر احساسوې تاته به هېڅ خطر نه پېښېږي. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي زه مدرسې استاده یم او زما یو شاګرد دی وایي دوه دفعې خوب یې لیدلی چې سوره اخلاص په ډېر ښایسته غږ تلاوت کوي، دومره ښایسته چې وایي په هر څه کوم چې په ویښه یې نشم ویلی، او دواړه دفعې وایي ما ته تلاوت کوي، دا استاد وایي چې ما ته یې تلاوت کوي په خوب کې هغه لیدلی. او اوله دفعه کې وایم داسې په مرکز کې ګرځې او مصروفه یې، خو بیا یې هم زه درته تلاوت کوم او ته یې راته غوږ یې او دویم ځل یې هم اورې، بیا وایي درته تلاوت کومه. نو دا ډېر ښه خوب ده. سوره اخلاص په معنا باندې تعبیر کېږي چې د سوره اخلاص معنا او مفهوم چې دغه د الله تعالی ذات معرفي کول دي، په هغه باندې یقین کول دي، هغه سره شریک نه جوړول، ایمان او پوره په الله تعالی او یقین کول په الله تعالی باندې، توکل کول په الله تعالی باندې، په همدې شاګرد کې دا صفات دي. یعنې نو دغه شاګرد ډېر ښه ایمان لري، صفا زړه لري، نو د دې تربیت کې ډېر خیال وکړه. او اصلي تعبیر دې شاګرد ته کېږي. تا ته بیا تعبیر دا ده چې ته د دې شاګرد پیسه کې که لږ بېغورې، د یو ځري کې ته ورته غوږ نه نیسې، د بل ځري کې ته ګرځې او خپل مصروف یې او ده ته صحیح غوږ دې نه دی نیولی، نو دې شاګرد ته لږ پام کوه، د ده په تربیه کې کېدای شي دا الله تعالی ته صدقه جاریه کړي او دې کې به ډېر خیر وي. نو د خپل شاګردانو په رابطه باندې هر یو پیسه کې همداسې ښه فکر لره، ښه ګمان پرې لره او د هغوی قدر وکړه، عزت وکړه. دې کې به انشاءالله ستا ټول حصې به وي چې د دوی څومره خیر کارونه کوي، څومره دوی تربیت کېږي. 3 خوبونه دي. یو کس لیکلی دی، یو مریض ده بیچاره څه وایي د پښو تکلیف لرمه، وایي چې یو کس مړ کوم او بیا خلک راپسې کېږي، یو زه ټریټمنټ یې وهم. مړ کول په خوب کې دا تعبیر شته، په ما په چینل کې تعبیر یې په دې کېږي، کېدای شي هغه باندې ظلم کوي، زیاتی کوي، هغه یو کار په هغه په غاړه اچوي چې هغه د هغه په وسه کې نه ده. لکه ته مریض یې، د داسې چا نه د توقع کوې د تمې چې تا ته باندې مصرف وکړي او داسې علاج دې وکړي چې هغه په وسه کې نشته. نو دغسې که خبره وي نو کوشش وکړه چې تا باندې زور رانهولې، دا تکلیف مریضي دا د الله لخوا وګڼې، د الله نه خیر وغواړې او استغفار ووایې، توبه وباسې او د الله نه خیر وغواړې، عافیت وغواړې چې د الله تعالی خوښه وي انشاءالله تا ته به شفا درکوي او دا د الله تعالی لخوا تا ته مقرر ده. نو که صبر پرې وکړې الله تعالی به اجر درکوي، او که عافیت وغواړې که د الله تعالی خوښه درکوي، که خوښه نه و نو هغه درته ساتي. دا ټول دعاګانې د آخرت کې انشاءالله در پکارېږي درته. والله تعالی اعلم. وفات شوي پلار مې وایي ګورمه چې خوشحاله یي او والته وایي شړومبې وي، وایي هغه زه راخلمه چې وڅښم، هغه ما نه پرېږدي چې اول زه وڅښم، وایي هغه وایي چې اول باید زه وڅښمه. نو دا خو په هغه وخت ښه تعبیر لري چې کله دا پلار یې دا شړومبې نه یې څښلی، که شړومبې یې څښلې وي نو بیا ښه تعبیر نه لري. نو معنا دا چې تا نه دا کم مریضي چې ده کېدای شي دا پاتې شي، دا پاتې شي، دا مشکل دې حل نه شي. او که دا شړومبې پلار دې نه یې څښلی او هماغسې صرف وایي چې زه به اول څښم او تا مخالفت کوي، تا نه پرېږدي چې اول وڅښې، خو کېدای شي چې د الله تعالی خوښه وي. نو په خوب کې د خپله فکر وکړه چې د هغه څښلی ده که نه یې ده څښلی، او په آخر کې څنګه شو، بیا ویې څښلې درنه دا شړومبې که ویې نه څښلې، که څښلې نو ښه تعبیر نه لري، که نه یې څښلې بیا ښه تعبیر لري. والله تعالی اعلم. وایي زه همیشه په خپله مریض یم او په خوب کې ګورم چې ګرځم، ځان روغ ګورم، نو د دې بیا تعبیر ښه تعبیر ده چې په دې باندې تعبیر کېږي تا ته به صحت الله تعالی نصیب کوي او الله تعالی به دا مشکل دا حل کوي دعاګانو سره، په ذکر، په تلاوت، په عبادت او په څه کوم علاج وي، ډاکټري وي، حکیمي وي، د وطني علاج وي، چې هر رقم وي چې هغه مطمئن علاج وي، هغه پسې ته ګرځې. او یو بل علاج هم ده چې یو بل مریض ته ما ښودلی و چې هغه خوب یې هم کتلی و، د زمزم اوبه دي، اوس کې په همدا روژې میاشت کې که کولی شي زمزم اوبه ځان ته پیدا کړه، خالص زمزم اوبه، او هغه ته بیا مکمل خېټه باید ډک کښېنې، ښه صحیح خېټه خالي کړې. حدیث شریف کې راځي التضلع، خپل ټول اعضاو ته اوبه د زمزم رسول، دغه کې بیا نیت د شفا وکړه، کېدای شي الله تعالی انشاءالله تا ته شفا درکوي. نو دا و د نن ورځې خوبونه. الله دې وکړي چې تاسو خپل خوبونه واورئ او دا کوم وروڼه دلته خوبونه ما تعبیر کړل نو تاسو به یو کمنټ کې ما ته اطمینان راکړئ چې تاسو خوب تعبیر شو، زه د مطمئن شوم او تاسو هم خپل خوب په وخت راولېږئ. دا اوس یو کس خوب یې لیکلی و په مسنجر کې مې ما ویلي چې دا واتساپ کې ولېږه، خو ډېر مې انتظار وکړ ویې نه لېږل، نو ما اوس که لیږلي هم وي نو هغه ما نت بند کړی ده، نو هغه پاتې شو بند شو. نو الله تعالی مو روژې په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوه، قیام او صیام هم الله تعالی ستاسو نه قبول کړي او الله تعالی دې آینده کال ته موږ ژوندی لري د روژې لپاره، او دغه روژه الله تعالی دې په دې د خیرونو نه موږ نه محروموي. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.